درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزمجد منه القرآن مجلس دي وكل مجلس دي الله لزمون ټول دراتين قبول حارس ابتا وغنبيل استاذ عبد الله ټول تا او خلک جو بل شاته ولاړو او یا نن راغلي نو ټول ختم مبارکي ورکړو. عزت مند مبارک مجلس دی او اخیره یو سورۃ فاتحه الله دې موږ ته ټول وبخښي. ځکه د رسول الله مبارک شیرو کې رانه شو د جبرائیل امین ځان سره سوچ کوي او دا الله ته جوړه چې الله موږ ټول وبخښي. ځکه کو الله نو بخښلو کنه نو یو ډېر لوی نقصان سره چې جبرائیل امین خیره کړی دا زموږ خپل پیغمبر په امین ته چې دا سره د خدای تبا برباد. عزت مند جو پیغمبر او جبرائیل امین خیره وکړو دا سره تبا برباد شو برباد نه شو. خدا مال والا دی کو جائیداد والا دی کو خاندان والا بس تباہ شو. تو اللہ نے موږ تاسو ټول د جبرائیل امین او د رسول الله د خیرونو وساتي. الله دې موږ تاسو له دا مجلس دا ختم د تداراتل سبب د مغفرت وګرځي. عزت مند د آیات کریمه کې الله یو مطالبه کوي. هر سړی چې زما الله سره مینه تاسو ټول د الله سره مینه ده لا سوچو کې اوس دا توام چې الله سره وسیل مینه کوي. الله دې پیغمبر ته وې د خلکو ته وایا چې تاسو الله سره مینه کول غواړئ نو تاسو ټول لا سوچو کې کنه اوس ورپسې یو ټکی الله راولېږه چې دې ته فتبعوني چې الله سره مینه کوي نو د چا تابعداري وکړئ. نو چې چا بساو ټوبې دي چې دې الله سره مینه کوي اسه درو د چا چې ګیره نشته په خپل ګیرو لاس نه کېشته په دې درو چې امام رازي سے کوئی امام رازي سے د تفسیر کبیر له مفسر دی اگر د آیات لاندې لګي چې کوم سړی وي زموږ پیغمبر سره مینه ده محبت دی سړي او دغه د رسول الله مبارک طریقه نو ودا دروغجن دی سړي نو موږ نه سوچو چې د موږ مینه او داس کې چا مسواک والے ولې دا نور د ورپوښتو دا داس په دې کې دی وچا ویل دا چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله. الله جل جلاله ټکی راولې چې خلکو چې ما سره مینه کوي نو فتبعوني زما تابعداري وکوي. ته چا تابعداري وکوي؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکوي. علي به محبت کامل وي، علي به الله دربار ته رسي. دا یو آسان لار الله مونږ ته لګل دا الله ته مونږ شو رسېدي. دا غیر پر آسانه طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه ده. الله دې موږ تاسو کې راوړي. او چې کله طریقه د رسول الله والا نو د تخفي الله ورکی. او زموږ محبت الله زموږ پیغمبر نصیب محبت جدا شی دی. زلیخا پر یوسف علیہ السلام باندې مینه وا. دا غیر د محبت انداز الله تاسو ذکر کوي وی قد شعفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. دا غیر هغه محبت دومره زړه ته کوشوي چې دا غیر د زړه نه ګیر چاپیره تاو بس دا په ذهن کې دا غیر په ذهن کې یو یوسف علیه السلام وسو یو یوسف علیه السلام بس یوسف شعف دې ته ویل شي استاد هغه بالکل ګیر چاپیره شي او محبت دومره نه نوځي چې بیا د بل چا محبت هغه کې نه وي. دې ته شعف ویل شي. نو چې کله د انسان په اړه کې د کوم شي محبت وي کنه نو دا هغه شي تذکری وي دا غي د پاره کړهو مهنت کوشش تکدو تکلیف ګرمي یخني برداشت کوي. او زمون په زړونو کې محبت د دنیا دی. نو په ګرمۍ کې په پټکی ګوټ کول آسان دي، بټې چلول آسان دي، د دنیا لپاره منډې ترړې آسان دي. اوس د الله په کور کې د فقیر لاندې تراوته د موږ اساس وګرځېدل ګران دي. محبت نشته. دا موجودین چې د صحابه په زمانه کې وها
او دته مجنون ولې وي. حسن رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله عنه سره اختلاف وو، داغه د اختلاف نه دستربردي وکړه. نو څه ته وایي چې لکه قیاسه ما هو معاویه رضی الله تعالی عنہ د جنو بس دستربردي وکړه، حکومت په ورته پرېښوده. نو دوی ورته وایي چې حسن رضی الله تعالی عنہ دا به د لیلا ته پرېښود، دا به د لیلا ته پرېښود. نو هغه ورته انت مجنون ته لیونی څه بس د هغه نه دی مجنون شو. نو پلار ورته یو ورځ وایي بچي خدای ته در په شرمولو خدای شرمولم دا لیلا پرېږده، لیلا ته کته راوه. نو یا زه خانه کعبې ته بوځم چې ته الله د توبه وباسې بس د لیلا د محبت نه. نو چې خانه کعبې ته یې بوته او د خانه کعبې خلاف ونیسه نو اواز کوي الهی تبت الیک من کل المعاصی، الله تا ته توبه وباسم خو د هرې ګناه نه، خو لیکن عشق لیلا لا اتوبو، خدای ګوره د لیلا د عشق ته ګوره توبه نه وباسم. نو پلار دې ته عمر اوسته دی لوي. نو محبت داسې شی دی چې دا د انسان په زړه کې د کوم شي محبت راغی. لکه چا د سپو سره مینې، هغه سپو سره هغه لامبۍ یم او ګرځۍ یم او ښکلی یم او ودکۍ یم او هر یو شی ورسره کوي. د چا مړزانو سره مینې هغه ټول مړزان ګرځي او دغه ته مینه ده. د چا دین سره مینې هغه د دین لپاره قرباني کوي. الله دې عزتمنو زموږ د پیغمبر علیه السلام سره مینه پیدا کړي. درې واقعه ته مختصر وایم، محبت دې ته ویلی شي. د رسول الله مبارک طلحه بن برار رضی الله تعالی عنہ یو صحابي، نوجوان صحابي دی. الله زموږ د نوجوانانو د رسول الله سره مینه پیدا کړي. دې کوم طرف ته روان دي؟ کوم طرف ته نوجوانان کوم طرف ته روان دي؟ بل شکل ته وګورئ، ځان ته وګورئ، کوم طرف ته روان دي؟ دا نوجواني ګورئ یو ډېره لویه سرمایه ده. دا نوجوان حدیث کې راځي چې کوم انسان کوم نوجوان خپل نوجواني د الله په عبادت کې ځای کړي به د خدای د عرش د سوري د لاندې وي. نوجوانان هم کوم لګیا دي. دی راغی رسول الله مبارک ته اې د الله رسول محبت مې دې در سره. رسول الله مبارک ته ما سره مینه کوي او ویلا شه د مور کپړې دې راغلا، د مور سر راغلا، هغه ټول یې سره وباسه او ویښ وګولا. وی اې د الله رسول ستاسو محبت کې د مور سر څخه ګران دي. روان شو وسم د مور سر دلراړو. رسول الله مبارک ته طلحه دې خراشه مونږ په چا باندې مين نه وجنو، مونږ وایو چې د میندو قدر او عزت وکړي. ډېره مینه وه د رسول الله مبارک ورسره پیدا شوه. څه وخت کې بیمار شو رسول الله مبارک اسم به عیادت لته د عیادت چې دا سنت طریقه ده. دا تبلیغیان نه ګوره چې عیادت کوي نه اجازه لاندې درمازیګر پورې او یا در پرېږدي چې ماښام لاړ شي تر سهاره پورې او یو تبلیغي وکړه چې عیادت کوي. دې کومې خبرې دي؟ بیمار شو رسول الله مبارک تپوس لراړو چې تپوس لار دی بهوش شو. چې رسول الله مبارک حالات ته وکتل وارثانو ته وی چې تنها وفات کېدو والا دی او چې کله هم وفات شو نو ګورماله خبر راکوي چې جنازه زوړ کړه شو کړه. چې رسول الله مبارک یې جنازه وکړه. دې کې چې کله رسول الله مبارک واپس راغی او تنها په هوش کې راغی نو خپل خپلوان ته رسول الله مبارک نو راغلی وی راغلی او چې خلاص تاسو په هوش کې نه ولاړو. وګورئ یو خبر راته کوم چې کله زه وفات شم زما کفن او دفن کوي وګورئ پام کوي وګورئ رسول الله مبارک ته زما خبر ورکړي. دې ته ګوره کیسه درته بیانوم. وی ځکه هغې وایي چې رسول الله مبارک خو ما ته وایي چې دې وفات شو نو ګورئ ته باندې به جنازه زه کوم او ته پام کوي ګوره زما جنازې له ګورې رسول الله مبارک رانولې. دا د نفرت د وجې نه د محبت د وجې نه. اوس چې دته امور مرشي پلار امور شوې ده زوی په سعودي کې په دوبۍ کې په انګلند کې هغه انتظار کوي. حدیث کې راځي چې په درې سيزونو کې به تاخير نه کوي. یو چې د موږ وښونو مخزر روان یا یو چې جنازه تیار شو بیا زوی او ماما او کاکا په تندر لګا جنازه تیار به جنازه لګوا او د پلار راځي او خاوند راځي او زوی راځي او دا پلان کې راځي هغه ګوره ما جنازه رسول الله مبارک ته نه ساروي وجه سوا. هغه رسول الله مبارک سره انتهایی محبت وو. وی پلان کې يهوديان دي او چې کله رسول الله زما جنازې د شپې راځي نو اصله چې زما د وجه نه زما محبوب ته تکلیف نه رسي نو زه د خپل محبوب تکلیف نشم برداشت کولی. جنازه ما باندې نه کوي او زه د خپل محبوب تکلیف نشم برداشت کولی. نو چې کله هغه وفات شو هغې له کفن دفن وکړ چې رسول الله مبارک خبر شو
او لاړه صاحب دوی تاسو ته معلوم چې ما ته اجازه راکړې وی اې دا الله رسول هغه د قشان خبر اورلا رسول الله باندې سګي الله اکبر. امام ترمذی سے وایي چې تاسو د عامو په حدیثو کې د چا د پاره نه دا اورېدلې. نبی علیہ السلام دا په قبر باندې ودرېدل وی یا الله وی زه په طلحه نه خوشاله ما طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله تعالی غخته خان دې تا ته خان دي سبحان الله. طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله تعالی غخته خان دي او غخته ته خان دي. امام ترمذی سے وایي داسې دعا اچھا د پاره د صحابه د پاره چاته نه ملو شي. الله دې زموږ پیغمبر سره مینه محبت پیدا کړي. بل عبد الله یو یتیم بچو دنوم اول عبد العزا او د نبی علیہ السلام پلان وفات شو د تر د پرورش د لاندې وغلو او خان ورګړو او خان به سرور چې کله ځلوي شو اسلام محبت د پیغمبر محبت په ځل کې راغی. چې کله مکه فتح شو بیا رسول الله مالک مدینه ته لاړ او د خپل کړه ته یې تر دي کیسه د وخت په ډیر درد نه ډکه کیسه ده ورته یې تر ما خو ډیر انتظار وکړ چې دا ستاسو په کې به اسلام راشي او ستاسو په کې به پیغمبر بین راشي او تر ته زما خیال ته دې طرف ته متوجي کیږي نه او یا ساده چې ما په جناب محمد رسول الله باندې ایمان راوړ تر نو کوئی کو چې تاسو محمد باندې ایمان راوړ او ور یا ساده زبستانه دا ټول ارسوالم تر دې پورې چې بدن دا جامې هم مستانو باسم او دوی کاکا دا زمانه یو ورځ اسم پاتې کیږي تیرا نه اوس واسه هغه جامې ورته واسره اولاد د مور مخه ته ودرېدو مور ورته چې دا کوم حالات دي وی مورې ما په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ دغه محبت کې گرفتار ما مور سره لراګه چې ځان نه توګم مور ولا کمبل ورته نیم کمبلې پرې ځان نه توګو نیم نه لنګو اولاد مدینه منوره ته سهار ټیم په مدینه منوره ته ورسېدو مسجد نبوي کې ناشته سهار وختي جناب محمد رسول الله راغی چې وی کتل سره سره د ډډه والدا الګ وسو کې کو څو مسافر وی اې دا الله نبی ستاسو محبت کې مې ټول خاندان پرې کړو تعالی راغلی و نوم دې عبد العزا دی رسول الله ورته نوم دې عبد العزا نه دی نوم دې عبد الله شو او ذل بجادین به ورته وی مسجد نبوي کې با صحابه صفه سره ناشته صحابه صفه سره ناشته قران به زګو تعلیم شو قران وی یو صحابه اعلان کې مسکی او دې الله ذکر پتی دتی زبانه کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته پوښتنه شو دې باندې چې ته وګوره خلک هغه مسکی او دا باندې چې پتی دتی زبانه ذکر کوي رسول الله علیه وسلم یا عمر عبد الله تسمع هوا د زمو د الله په محبت کې ټول خاندان پرې کوي سبحان الله د زما او د الله په محبت کې ټول خاندان پرې کوي د سمو هوا چې کله د جنگ تبوک وخراغي راغ رسول الله علیه وسلم الله رسوله ما ته دعا وکړه چې الله ما شهید کی ما ته دعا وکړه چې الله ما شهید کی نبی رسول الله تو فرمایل لاړ شه یو ګل یو پټ رو شو کوا چې پټ رو شو کو نبی رسول الله علیه وسلم نه راځي تو یا الله فدیس البجادین باندې فدی عبد الله باندې مال کافرانو ټول حرام کړی او دیگه د الله رسول شهادت غواړم یسل بجادین عبد الله تجد الله بلار ګوري او تعالی تمام را تعالی الله مرد شهادت درکړي سبحان الله اومدغه شانو چې تبوک له روان شو بلار کې تبر اعلی د تبر الله څنګه شهید شو حارث بن مرزنی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې داغه د کفن او دفن ته حیرانه ما بما سوتن ټیم دی بلال رضی الله تعالی عنہ سره چراغ دی دیواله عمر رضی اللہ تعالی عنہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑو دلاش دانی سره دی پلاس مبارک او کې او جناب محمد رسول الله قبر ته گوشوي دی سبحان الله او چې کله کوم قبر ته گوشو قبر ولا برابر کو رسول الله مبارک عمر سیبتا او بکر سیبتا وی عمر او بکر د خپل روح راشمال راکې چې دلته دفن کړه رسول الله مبارک په خپل لاس مبارک باندې پکور کې خود دفن کو عبد الله بن مسعود سے بھی افسوس کو وکاش چې په دې قبر کې زفر او نو خوا دې ته ویل شي محبت کو نو ستام دی کنه چې د حالي راشي د جمعې راشي نو نه خالي تلاړ شو سره پینځه بچي به ځان نه ځان بصفه کې دا محبت ته د باندې نه پکور کې درې سوال دي من ربک من نبیک ما دینک دې من نبی مبارک مسره
هلته خو نقل نه چلېږي، هلته پاکستان ګورمنټ خو نه دي کالجونه سکولونه خو نه دي چې تا نه به نقل درکړي چې خیر یو بل خو ته به وم چې زما پیغمبر خو محمد صلی الله علیه وسلم دی. نه، دا تپوس تا نوم دی، زما نوم دی، د غریب نوم دی، د وزیر اعظم نوم دی، د ملا نوم دی، د طالب نوم دی. نو چې ځان دې نه جوړ کړی که نه، نو دی وایي چې هی لا ادري نه پېژنم چې زما پیغمبر څوک دی. دنیا کې ورسره محبت نه و. الله دې عزتونو زموږ محبت پیدا کړي. سعد الصدر بس دا واقعه کوم بیا به دعا کوو. دا یو ډېر تور صحابي و، د رنګ نه تک تور و، په مخ یې غټې غټې دانې وې، بد صورت و. رسول الله مبارک د هر چا کره سوال جوابونه کوي چې ما له لور راکړي، خو چا ولې لور ورنه کړه. رسول الله مبارک دربار ته راغی، د الله رسوله زما دا بدصورتي، زما دا توروالی، دا به ما جنت ته نه داخلي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي سعده چې کله ته د الله او د الله د پیغمبر رښتینی عاشق یې نو ولې به نه راغلی؟ نو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، الله ته ستا کلک عاشق وې د الله پیغمبره. او دا تا سره صحابه ناست دي، مهاجر هم دي، انصار هم دي، ما ټولو کره رشته لېږلې خو ما د چام لور رانه کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې لاړ شه، عمر بن ثقفي رضی الله تعالی عنہ ښایسته لور ده، ښایسته خاندان دی، ستا لور سره د هغه لور سره ما ستا نکاح وکړه. دی په خوشحالۍ باندې روان دی. چې کله هغې ته وروړبو چې دغه شان زه رسول الله مبارک رالېږلی یم چې ستا د لور نکاح ما سره کړې ده، هغه چې د ده مخ ته وکتل، د دانو ته وکتل، ښځې سره ورسره وکړم، دواړه انکار وکړو. څه وکړه ورته؟ انکار یې وکړو چې نه زه خو تا له خپلې لور نه درکوم. بس دی را واپس شو، د رسول الله دربار ته راغی، لورې خبرې واورېدې. لور ورته وایي ای زما مور او پلار چې زما پیغمبر زما دپاره کومه رشته غوره کړې ده، زه په هغې باندې خوشحاله یم. او لاړ شي هسې نه ستاسو خلاف ولې را نه شي. او دا آیات یې ورته ووایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کله چې الله د الله پیغمبر د یو مؤمن سړي لپاره او د مؤمنې ښځې لپاره فیصله وکړي، نو بیا یو مسلمان له دا اختیار نشته چې دې د پیغمبر مخالفت وکړي. او چا چې د پیغمبر مخالفت وکړو ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، نو دغه سړی ګمراه شو، په ګمراهۍ ښکاره کې شو. دغه صحابي سره د خپلې ښځې راغی، رسول الله مبارک ته وایي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تاسو زما د خبرې نه انکار وکړو، وایي ای د الله رسوله موږ معافي غواړو، موږ د خپلې لور نکاح همدغه صحابي سره کوو. صحابي خوشحاله دی، پیسې راواغځې، سامان اخلي، سامان لذي د واده پروګرام کوي. دې کې اواز شو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد ته تللی دی. په هغه پیسو باندې ډال او تور واغستل او لاړ په میدان جهاد کې شریک شو او شهید شو. رسول الله مبارک چې وکتل سعد الصدر رضی الله عنه شهید پروت دی، نو راوغستو د خپل غېږ مبارک کې کېښود او اسپه او ډال او تورې اسخر له ولېږل. ورته ووایه چې الله جل جلاله ستا د لور د ښایسته هورو سره الله پاک د سات نکاح وکړه. دې ته عزتمندو ویلی شي محبت. الله دې موږ تاسو د الله د پیغمبر په محبت کې ګرفتار کړي. د دې ختم مقصد صرف مټایانې خوړل نه دي. مټایانې موږ ټول عمر وخوړئ، چرګان موږ ټول عمر وخوړل، خټکي موږ ټول عمر وخوړل. عزتمندو د مرګ نه مخکې ځان کې د ما دې شاګرد تاسو ته یو نظم ووایي، هر څه پاتې دي عزتمندو ځان جوړ کړئ. څه کې ځان کې د الله مینه، د الله کم سے کم مسلمانان یو، موږ د الله د پیغمبر ته محبت دعوتګیر یو، د هغه د امتي کېدو فهل کوو. نو چې موږ د هغه د محبت دعوه کوو نو د هغه ژوند به ځان کې راولو. څه به راولو؟ تش محبت دې ته نه شي ویلی. محبت به دې ته وایي چې د هغه چې کوم ژوند به یې کړی نارینو ته زنانو ته عزتمند هغه ژوند. الله وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. پیغمبر دې ټولو خلکو ته ووایه چې الله سره محبت کول غواړئ نو زما تابعداري وکړئ. د چا تابعداري؟ زما تابعداري. نو الله یحببکم الله، الله به تاسو سره محبت شروع کړي. چا کې د پیغمبر طریقې نشته که نه؟ او دې په سب کې ولاړ دی ګیرې خیلې ده. نو دې چې وایي اهدنا الصراط المستقیم فرشتې په تا د خدای لعنت وي دروغجنې وې وایي چې ما ته لار دې وښیه، دې خو په کږه باندې روان دي. خو دوی په جنازه کې ولاړ دي، په دې فرشتو لعنت لوري.
او دې چا په دعا وړي د باندې لعنت د الله وړيږي تاسو تاسو په اجرا عظیمه ګناه ده موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت دا ورګلو الله الله محبت کوي چې موږ 100% د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې راشو یو مسواک ته باندې شو الله پاک تعالی په دې باندې د دوه رکعاتونو په پځه باندې او یو ډول ثواب درکړي او چې کوم سړی په اودس کې مسواک وي الله پاک ته په نور کې کلمه نصیب کړي نبی اسلام میں مسواک کوئی بات جبرائیل امین راتو یو تمره وصیت یې راته وکړو وی وای جو دا باندې فرض کړي تاسو د مسواک فائدې وګورئ سپون چې کم سے کم انسان بدل کو الله یې زبر تاسو محبت شروع کوم او دیمه دا ويغفر لكم ذنوبكم زبر تاسو ګناهونه معاف کوم والله غفور رحیم الله به هیڅ مهربان دی او بل ځای الله وی وما آتاكم الرسول فخذوه زما پیغمبر چې د صدر کلو کلګیونی سي سوري سي کلګیونی سي پیغمبر چې کوم ژوند پریږي باغی شرمېږي ما نارینا زنانا باغی باندې شرمېږي ما عزت په زهر دې کې د ګيري خبره زکم لوګو چا پروا ساتم نه دې کې ذکر ساتم چې ما ته پته را چې دا څومره ګناه کبیره ده تاسو ادریس کاندلی رحمت الله علیه داوی کې مسائل وګورئ شیخ زکریا رحمت الله علیه داوی کې مسائل تاسو وګورئ چې دا داسې ګناه ده غنگوهی رحمت الله علیه کی په خپل کتاب کې چې دا داسې ګناه ده چې دا سلیش کې به ګناه ده سره یو ځای کوي په دې مسجده کې پروت کوم ګناهګار دی اتم روي ګناه ده نن په دې ګناه کې مو مبتلا یو زمو مسلمان مبتلا دی نن مسلمان په دې باندې فخر کوي په دې باندې فخر کوي دا عظیم ګناه عزت بندو نن چې موږ ته راغون شو د ختم مقصد هم دی د قران مقصد هم دی وهذا کتاب انزلناه مبارک دا کتاب ما نازل کړو خو برکت دی حاصل او تش برکت نه د دې قران تابعداري شروع کړي تاسو قران اورئ کنه اوس چې قران کوم ژوند غواړي هغه ځان کې راوړي لعلکم ترحمون نو خدای به در باندې رحم کوي عزت بندو الله یو ما آتاکم الرسول فخذوه زما پیغمبر چې صدر کړو کله ونی سي وما نهاكم عنه فانتهوا زما پیغمبر چې دسره مونږ کړو هغه نه مونږ شي فانتهوا صفات امر دا مونږ شي واتقوا الله الله زمانه غوړو یریږي ان الله شدید العقاب الله ګورډیر سخت عذاب والا دی عذاب ګورډیر سخت دی الله موږ د خپل پکړ نو ساتي نو جون بدن کې بدلو رسول الله مبارک محبت حقيقي محبت پراوون ځان کې چې ودونی کې مسته ما کوي ساته عبدالرحمن بن عوف سیدنا په تمام دنیا کې څوک مالدار صحابیو وعده کړی نکاح کړی زموږ د یو چنچو وعده ټول شپه په ما جوړ کړی چنچو دلته کې تاسو دلته وځو دغه ځای تاسو شمې او دا اوس خو شکر دی خدای پاک داسې نوجوانان پیدا کړی دي چې ځان یې جلاګان جوړ کړی دي او بیا موبایل لیور کې اګوره تعویل اته چې موږ دا چلو کو شبي ګړۍ نتکې چي بلوې چي پوجو کې میک اپ کوي کوم نوجوان خو دا شي پرې کوي او شکر دی نوجوانانو شروع کړی اوس ته به بل شان نوجوانان دي چې کم سیم شاته کړی دي هغه دې ورته چولې دي نو لکه ته موږ سره اسلام ته موساتو عبدالرحمن بن عوف سے مالدار صحابی وعده کړی ساده پیغمبر هم نه خبر په دې باندې زعفران او دا د مشکات کې حدیث دی رسول الله باندې دی عبدالرحمن اولی ویجی بیګا مې نکاح کړی دا څه مې کړی دا پس باندې ویجی دا د کجوره دا ډوګي عمره پسرو در باندې په مہر باندې مې نکاح کړی دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وشولی مو کو ولو بشاتین اگر کیسو یو ګړی بيزولې نه شامالدار صحابي دومره پیسې وای هغه سره کنه چې لکه موږ د کور کې لا غنم څنګه داسې جمع کوو دا باندې پیسې او بیا حساب د الله په لار کې ورکولې او وعده کې پیغمبر نه خبر او زموږ د چنچو وادي ملک شر شم کړی عزت مند وجود د پیغمبر په طریقہ خاده د پیغمبر په طریقہ ژوند د پیغمبر په طریقہ کاروبار د ژوند په طریقہ ډېر خلک په کاروبار کې سودی کاروبار کوي یا ساته سود الله يفعزنو الله چې په قران کې کافر ته د جنگ اعلان نه کړی ښا کړي مولوی سي وو نه کړي تمام قران وګوره صرف بدله مزفار کې سخور تعالی وي زما جنگ ته تیار شه سوي نن خلک سودی کاروبار کوي
په سود باندې بینک کې پیسې دي نوم ولا څوک یو شو ورکړي څوک دا سود دی انشورنس او بیلنس دا ټول سود دی تاسو وګورئ دغه اشکری صاحب کتاب وګورئ هغې باندې منافع کوي هغې باندې کاروبار کوي دا سود دی دا د لمونځ نه قبلېږي دې خیراتونه ورکوي نه قبلېږي پوه شوې دې حجونه عمرې کوي نه قبلېږي دا د روژې نه قبلېږي ځکه دته خدای سودخور د الله د جنګ اعلان کړی دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې یو د سود روپۍ خوړه دا د شپږ دېرش پېرې ضرره زیاته ګناه ده او بل حدیث کې راځي رسول الله باندې فرمایي چا چې د سود یو روپۍ خوړله لکه چې د خپلې مور سره زنا وکړه زه خپله دا خبرې ځکه کوم چې معاشره کې خبرې عامې شوي دي کاروبار خلک یې قسم دی که د کاروبار نه خبرې کاروبار څه ته وایي تجارت څه ته وایي تجارت د څوک خبر دی ته مسلمان یې جومات کې لومړي صف کې ولاړ یې تجارت څه ته وایي د تجارت د اصولو نه خو ځان خبر دی خرڅې بیسین کړ په نقدو بیسین کړ دی په قرضو بیسین کړ دی تجارت وایي څه ته دا خلک د دې نه دي خبر وي څوک وایي زه د پیسو تجارت کوم څوک وایي زه د لرګو تجارت کوم څوک وایي زه د ګاډو د موټرسایکلو تجارت کوم اول د تجارت په اصولو ځان خبر کا تجارت څه ته وایي مبادله المال بالمال بالتراضي دا شرع وقایه تعریف کړی دی چې ته چا نه سودا اخلي یو سړی دی دې د چا نه لرګي اخلي دا مسله ځان سره کېږي ښه د چا نه لرګي اخلي موټرسایکل اخلي غوا اخلي دې لا هغه دا غوا په سور راکې او ای دا په لاک روپۍ در کوم دی ورته یې ماله په 75,000 او ته وروره د 1 لاک نه کم نه در کوم دی ورته یې لکه 80,000 در کوم هغه ته یې لکه ستا دپاره بس په 90,000 شوه خبرې ته م غوږ دی ده ورته 75,000 روپۍ وغورځولې داسې خوراکې راکړه که دام ستا شوې دغه سړي چې ته د غوا ورکړه دی پرې راضي دی تاسو ته وایم راضي دی دې ته بیه باطله ویلی شي دا بیه نه ده شوې هغه راضي نه دی او د بیې تعریف دا چې دواړه مشتري او بایي دواړه په هغې باندې راضي وي دا ټول تاجران ګورې په دې لګېږي ښه ټول دا لرګي چې اخلي دا میخې چې اخلي دا غواګانې دي موټرسایکل اخلي ټول په دې کاروبار کې نښتي دي او د بیو د مسایلو نه خبر نه دي او بیا موږ ډېر حلال تجارت کو نو حلال خو به هغې چې د شریعت موافق وي په دې وجه باندې عزتمندو دا بعضې خبرې ضرور په دې معاشره کې چې دا وشي نو ټول به خپل ژوند بدلو که نه بدلو ټول ځان کې به د جناب محمد رسول الله مبارک سنت راولو که نه به راولو قبر ته سبا روانې تپوس به درته کېږي چې من نبي وکړه او داسې غوړ مخ به نتلې که نه نو پر بیا وایي چې هاي لا ادري نه پېژنو نو فرشتو سره کروس دی حدیث کې راځي چې هغه له راخلاص کړي نو او یا الله سبا ته لاړ شي دا درست ته تیار یې یو کرونا ته نه یو تیار او درست به تیار یو عزتمنو ټول توبه وباسئ توبه بسر کې هم مزیدار ساده لباس جوړ کې هم مزیدار چا چې ګیری نشته سنت طریقه بس یو موټی موري دا یو موټی دی دې ته قبضه علماء وایي چې د دې نه کم وي په اتفاق د علماء سره دا حرام ده بعض شیخانو پریږي هغې ته به زموږ استاد خشخاشۍ ګیروي خشخاشۍ نه پوره سنت طریقه ګیره خبرې دا به مونږ کوو دا زموږ ژوند دی خو په دې په چا ښه لګي او په چا ترخې لګي مونږ به دعا کوو چې الله په زندګانۍ کې راولي مونږ پې خفه کېږو خو په دې حالاتو سره که ورته لاړو په الله قسم ډېره زیاته ګرانه ده بعضې خلک ووي الله زړه ته ګوري او ګیرې ته نه ګوري عزتمنو دا زړه خو چې ته ګناه کوې نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته په زړه داغ لګي څه لګي خو چې ته یو ګناه وکړه نو یو ده چې بله ګناه وکړه بله ده چې بله ګناه وکړه بله ده نو ته تور شي څه شي نو دې بیا دا خبرې کوي الله زړه ته ګوري خو شریعت موافق په ځان جوړی ټوپې به په سرې ګیر به پرېږدي ساده لباس به راځي د الله په دربار کې به عاجزي کوي نو الله به بیا تا باندې رحم کوي او الله داسې عزتمند غفور رحیم دی خو څه داسې شرایط ایښي دي دا پیغمبر چې رالېږلي دي نو دا د دې دپاره رالېږلي چې خلکو ته ژوند وښي څه وښي ژوند طریقې ورته وښي د نوکانو طریقې راته ښولې ده د سر د منګزملو طریقې راته ښولې ده پوه شو که نه چې په کومه طریقه باندې به جامې اچي وباسې به جومات ته په کومه طریقه راځي موږ ته دا پته نه شي جومات ته په کومه خپه به راځو په دسه راځو په خې ځو زو په کومه باندې به ځو په کومه باندې به راځو نوکان به په کومه طریقه باندې اخلو په کومه طریقه به ځای ږدو ویښته به څنګه منګزو دا ټول د ژوند طریقې د خدا محبت غواړي څه غواړي الله دې زموږ د خپل پیغمبر سره محبت پیدا کړي عزتمندو خبرې به زه تر سهاره کوی لکن نو ختمېږي نه په دومره اراده را سره کې تبلیغیان د څلور میاشتو اراده غواړي او د چلي او داسې روزي موږ دا نه غواړو انشاءالله ټوپۍ به بسرو لاس اوچت کړي بله مطالبه ږیره به پرېږدو لاس اوچت کړي
دریم مطالبه جامع خو جوړوم که نه نو کالم به کوکونه پټې کوم انشاءالله او سپین ګیري سپین ګورو پټې دغه کړي کالم عزت مند بس په دې خبرو باندې اکتفا کوم لاسونه موچت کې بس الله قبول کا زمانه ته بیان دی زه په تاسو باندې جبردشت کوم نه عمران خان کوئی به کنه پزورا الله جل جلاله دې تاسو لا ټول ناس ته قبول کړي الله دې قاری سیر دې مولوی سیر دې تدیدا ختم خپل دربار قبول او منظور کړي او محبت باندې خبره اوري دي خدای زه بدا دعا کوم چې زماده خبره دې زړه ته کوزي کې الله بس په دې عمل او جزو کوم ان شاء الله ممتاز خپل ګیرو پریخي او ريت الله خان لا پریږي وسدا بل ملګری الته دا خو الکان دي کنه زه شمه پالو دي هم دې داري ګيري او هم دې داري توبه قسم بالله چې دې شي د عمل الله ته خوښ ولا مو بخي الله ته خو یو عمل تاسو دا واقع نشم بیانولې دومره دا مواقع چې په یو عمل باندې خدای سره بخښلې دي او چې اراده ان شاء الله تعالی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين